حبیب د پاک الله مخیر لاړو د دنیا نه دا سورز ژوندون ده د ژوند لار وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. مرګ چې بچارا شي صبر نکړي او ساته پیدا شه مسلمان نه حسن پکارېږي نه پکاره زی دولت پیدا شه مسلمان لاسونه به بیا موږي چې خبر نه وم لزانه آخر ګوره بلکون ده په حسن په دولت ولی نازیږي مسلمانه آخر ګوره بلکون ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د مرګ لپاره تیاری کول. امام غزالی رحمه الله فرمایي چې د مرګ په وړاندې خلک په دوه قسمه دي. یو هغه خلک دي چې هغوی مرګ نه خوښوي، د سره د مرګ نه نفرت لري، د مرګ نه کرکه لري، او بل هغه خلک دي چې هغوی مرګ خوښوي. هغه څوک چې مرګ نه خوښوي هغه خلک دي چې د دنیا په محبت کې غرق دي. د دنیا محبت او د مادیاتو محبت په هغه باندې دومره اثر پریوتی دی چې هغوی د مرګ سره اوس اصلا مینه نه لري، د مرګ نه کرکه لري او د الله تعالی سره ملاقات او مخ کیدل نه خوښوي. نو دوی چې د دنیا په محبت کې غرق دي، مادیاتو پې تاثیرات کړي دي، د الله ملاقات نه خوښوي، نو رب العزت هم داسو خلکو سره ملاقات نه خوښوي. خو یو ورځ نه، یو ورځ مرګ دوی ته راتلونکی دی، د مرګ نه خلاصی نه لري. لکه الله رب العزت په سورة الجمعه په 8 آیت کې فرمایي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم. ای پیغمبره ته دوی ته ووایه هغه مرګ چې تاسې ورڅخه تیښته کوئ، تاسې د هغه نه نفرت لرئ، خامخا له تاسو سره مخ کیدونکی دی. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. بیا به د دې نه وروسته تاسې هغه ذات ته ورشئ چې هغه په پټو او په ښکاره باندې عالم دی. نو رب العزت به بیا تاسو په هغه عملونو باندې پوه کړي چې تاسو په دنیا کې کول. نو نن خو د مرګ نه نفرت لري، د مرګ نه کرکه لري، د دنیا محبت د دوی په زړونو کې پروت دی، خو یو ورځ نه، یو ورځ به مرګ د دوی دروازه ټکوي او دوی ته به مرګ راتلونکی. او هغه خلک چې مرګ خوښوي هغه هم دوه قسمه دي. هغه خلک چې مرګ د دې لپاره ډیر یادوي تر څو د زړه ویره او خشیت یې زیات شي او د توبې ستړي پوره شي. یوه ډله دا دي چې هغوی مرګ یادوي، تل لپاره مرګ د هغو په زړه کې وي تر څو د زړه ویره او خشیت یې زیات شي او د توبې ویستلې پوره شي. او بل عارفین خلک دي، هغوی تل مرګ د دې لپاره یادوي چې د هغې له مخې له خپل حبیب سره ملاقات وکړي. لکه څنګه چې په یو روایت کې راغلی دي چې کله حذیفه رضی الله عنه ته مرګ حاضر شو نو حضرت حذیفه وفرمایل حبیب جاء على فاقة لا أفلح من ندم اللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلي من الغنى والسقم أحب إلي من الصحة والموت أحب إلي من العيش فسهل علي الموت حتى ألقاك. حضرت حذیفه ته مرګ راغلی هغه وایي چې داسې محبوب او دوست چې له حاجت سره راغی نو هغه څوک کامیاب نه دی چې په راتګ یې پښیمانه وي. ای الله ته په دې پوهیږې چې ما ته فقیري له موړوالي څخه او مریضي له صحت او مرګ
له ژوند څخه غوره دی، نو پر ما باندې مرګ آسانه کړي تر څو له تا سره ملاقات وکړم. ځینې خلک مرګ دې دپاره یادوي چې د هغو په زړه کې ویره لا هم زیاته شي او د توبې ایستلو کار ورته اسانه شي. او ځینې عارفین خلک دي، هغه یې د دې دپاره یادوي چې مرګ راشي او زه خپل حبیب سره ملاقات وکړم. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او د دنیا محبت دې زموږ زړونه وساتي تر څو د مرګ کرکه زموږ د زړه نه لرې شي او تل لپاره مرګ زموږ په زړه کې وي او الله رب العزت موږ ته توفیق د عبادات او د طاعت او د توبې راکړي. د مرګ په یادولو کې ثواب دی او په یاد سره یې خلکو ته فایده رسیږي، ځکه چې د هغې په یاد سره نعمتونه ترخه کیږي، خوندونه بېمزې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اکثرو من ذکر حازم اللذات، تاسې د خوندونو له منځه وړونکي زیات یادوئ، یعنی هغه شی چې خوندونه له منځه وړي هغه ډیر زیات یادوئ. معنا دا چې د مرګ په یادولو سره خوندونه ترخه او بېمزې کیږي. حسن بصري رحمه الله فرمایي فزح الموت الدنیا فلم یترک لذی لب فرحا. مرګ د ټولې دنیا خلک له سختي او شرم سره مخ کړي دي چې د عقل خاوند ته یې هیڅ د خوشحالي ځای نه دی پریښی. هغه څوک چې په دنیا کې صاحب د عقل وي، هغه سره د آخرت فکر وي، هغه سره د الله د عذاب او د الله د حساب فکر وي، نو هغه به په دنیا کې هیڅ کله خوشحاله نشي. نن ورځ چې موږ په غفلت کې ژوند تیروو، مرګ زموږ هیر دی، د الله حساب زموږ نه هیر دی، د الله عذاب زموږ نه هیر دی، نو په خوشحالیو کې سره اخته یو او په دې سوچ او فکر کې هم نه یو چې یو ورځ به مرګ موږ ته راځي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي اتیت النبی صلی الله علیه وسلم عشرة فقال رجل من الأنصار من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ فقال أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په داسې حال کې راغلم چې 9 کسه ناست ول، نو زه لسم شوم. نو د انصارو له قبیلې نه یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله، په خلکو کې ډیر هوښیار او زیات عزتمند څوک دی؟ من اکیس الناس و اکرم الناس. ای د الله رسوله په خلکو کې ډیر هوښیار او زیات عزتمند څوک دی؟ رسول الله ورته وفرمیل چې په خلکو کې ډیر هوښیار او ډیر عزتمند هغه څوک دی چې هغه مرګ ډیر یادوي، او هغه څوک دی چې هغه د مرګ لپاره تیاری کوي. او رسول الله ویل چې همدا خلک چې مرګ ډیر یادوي او د مرګ لپاره تیاری کوي دا هوښیاران دي، د دنیا او آخرت شرافت او عزت دوی ترلاسه کړی دی. خو له بده مرغه چې نن خلک عزت او شرف په دنیا کې ګڼي، او حال دا چې دا د دنیا مال به دې دپاره یو ورځ وبالي او د دې په غاړه کې به پروت وي. نو د رسول الله وینا ده چې د ټولو نه هوښیار او زیرک سړی او د ټولو نه عزتمند او شرفمند انسان هغه دی چې مرګ ډیر یادوي او د مرګ لپاره تیاری کوي. همدارنګه ربیع بن خصیم رحمه الله تعالی هغه فرمایي ما غائب ینتظره المؤمن خیر له من الموت. د مؤمن لپاره له مرګ څخه پرته بل ښه پټ، یعنی بل ښه پټ څیز چې د هغې انتظار کوئ د مرګ نه بل ښه څیز نشته دی. یعنی ډېر هغه څیزونه دي چې زموږ د سترګو نه پټ دي او د هغو انتظار کوو، مرګ هم د زموږ د سترګو نه پټ دی، د هغې انتظار کوو. د دې نه بهتر شی د مؤمن لپاره بل نشته چې د هغې انتظار وباسي. او همدارنګه هغه به فرمایل لو فارق ذکر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد. که د یو ساعت لپاره هم زما زړه د مرګ له یادولو څخه جدا شي نو هرومرو به زما زړه خراب شي. او کعب رحمه الله فرمایي من عرف الموت هانت علیه مصائب الدنیا و همومه. څوک چې مرګ وپیژني نو دنیا مصیبتونه او پریشانی به په هغه آسانه شي.
خو موږ تر اوسه لا مرګ نه دی پیژندلی. ورځ تر ورځه قافلې روانې دي خو موږ لا تر اوسه پورې عبرت نه دی اخیستی او د مرګ دپاره هم کوم تیاری نه دی کړی. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله هغه به هره شپه فقها علما راټولول او له هغوی سره به د مرګ او د قیامت او د آخرت یاد او مذاکره کوله چې په دې یادونې سره به هغوی داسې ژړل چې گویا د هغوی په مخ کې جنازه ایښې ده. نن ورځ هم یو ورځ کې نه ناستلو مرګ هم یاد نه کړ او دې ته متوجه نه شو چې الله رب العزت به یو ورځ موږ په خپل حضور کې دروي او هغه ژوند چې موږ په دنیا کې کړی د هغه نه به زموږ پوښتنه کوي زموږ. امام غزالی رحمه الله هغه مهمې لارې چې انسان ته ورباندې مرګ را یادیږي هغه داسې ذکر کړي. هغه مهمې لارې چې هغه باندې انسان ته مرګ ور یادیږي هغه امام غزالی صاحب ذکر کړي. یو دا چې انسان ځان په مړو کې وشمېري. ابو دردا رضی الله عنه فرمایي اذا ذکر الموت فعد نفسك منهم. اذا ذکر الموت فعد نفسك منهم چې کله مړ یاد شي نو ته له هغوی څخه ځان وشمېره. همدارنګه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما فرمایي السعید من وعظ بغیره. نیکبخت هغه دی چې له نورو څخه درس او عبرت واخلي. او همدارنګه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله فرمایي الا ترون انکم تجهزون كل یوم غادیا او رائحا الى الله تزعونه في سدع من الارض قد توسد التراب وخلف الاحباب وقطع الاسباب. آیا نه ګورئ چې تاسې په هر سبا او په هر بیګا کې الله طرف ته یو څوک وروړئ یعنې جنازین په اوږو دې وړې په هدیرو کې ښخوئ چې د ځمکې په یو سوري او کنده کې بالښت کې خاورې ګرځي بل بالښت نشته د هغه بالښت خاورې ګرځي. او همدارنګه فرمایي چې ډېر نږدې دوستان پرېږدي او د دنیا له هرې وسیلې څخه هغه قطع شي. نو هغه څوک چې ځان په مړو کې وشمېري او هر کله چې مړ یادیږي دا د هغه نه پند او عبرت واخلي نو د هغه لاره ده چې تا ته به مرګ را یاد کي. چې مرګ دې را یاد شي نو بیا به الله ته متوجه د الله د اوامرو او د الله د احکامو مطابق به بیا عمل کوي. خو موږ لا تر اوسه پورې عبرت نه دی اخیستی. موږ لا تر اوسه پورې د مړو نه چې هره ورځ هم جنازې په اوږو او د هغو بالښت په خاورو کې هغه د خپل دوستان پرېږدي د دنیا ټول اسباب پرېږدي د هغو نه لا تر اوسه پورې موږ کوم عبرت نه دی اخیستی. له دې وجې نه په داسې بدبختیو او په داسې منکراتو او فجایو کې مبتلا یو. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. دویم هغه مهمه لاره چې انسان ته مرګ ور یادوي هغه د همزولو او د همشکلو زیات یادول دي. هغه څوک چې ستا عماصر ول او له تا څخه مخکې ولاړل د هغوی مرګ او خاورو ته تلل را یاد کړه چې دا خو زما همزولي ول، ما سره په کلي کور کې ژوند کوه، ما سره مجلسونه کول او هغوی زما نه لاړل په خاورو کې ننوتل. د هغو مرګ ځان ته را یاد کړه، د هغو شکلونه، د هغو صورتونه، د هغو منصبونه او حالات په یاد کړه او بیا ښه غور وکړه او بیا ښه فکر وکړه چې اوس یې څرنګه هغه شکلونه له منځه یې وړل شول. ته نه ګورې چې په قبرونو کې د هغوی بدن څنګه ټوټې ټوټې شو، ښځې کونډې، اولادونه یې یتیمان او مالونه یې پاتې او ضایع شول. د هغوی له ناستې څخه مجلسونه خالي شول او نوم او نښان یې ورک شو. نو د خپل همزولي را یاد کړه چې د ژوند په شیبو کې به له تا سره ګرځېدل، خو ستا مجلسونه او ستا ګرځېدل د هغو نه خو بېلګه دي، نو تا ته به هم مرګ را یاد شي. خو که عقل خاوند دي په دې کې تفکر او تدبر وکړي. همدارنګه له پورتنیو کارونو او حالاتو سره سره دې ته هم اړتیا ده
چې ادیرو ته ولاړ شي، همداراز له ناروغانو څخه لیدنه وکړي، هغه څوک چې مریضان دي څو مو په زړونو کې د مرګ یاد راتازه شي او هغه مو د سترګو په وړاندې نصف العین وګرځي. موږ ګرځو خو بیا هم عبرت نشته. دریم، هغه مهمې لارې چې انسان ته مرګ ور یادوي، د دنیا په جدایي باندې پوخ باور لرل چې دنیا نه به خامخا جدا کیږم. نو چې د دنیا نه په جدایي باندې د ستا پخه عقیده راشي او پوخ یقین دې راشي، هیڅکله به دنیا کې خوشحاله نه وې او مرګ به تل لپاره د ستا په سترګو کې ولاړ وي. کله چې د دنیا پر کوم څیز باندې زړه خوږ شي او ورباندې خوښ شي، نو فورا را په یاد کړه چې زه خو به حتما له دې څخه جدا کیږم. ابن مطیع رحمه الله یو ورځ خپل کور ته وکتل، نو د هغې ښه والي او د خپل د کور ښایسته والي ابن مطیع په حیرانتیا کې واچوه. نو بیا یې وجړل او داسې وویل: والله لولا الموت لکنت بک مسرورا ولولا ما نسیر الیه من ضیق القبور لقرت الدنیا اعیننا. قسم په الله که مرګ نه وای نو په تا به زه ډېر خوشحاله وم. خپل کور ته کتل او دا یې ورته ویلي، که مرګ نه وای نو زه به په تا باندې ډېر زیات خوشحاله وم، او که د قبرونو تنګوالي ته تلل نه وای نو په دنیا سره به زموږ سترګې یخې شوې وای. او په دې ویلو سره ډېر سخت وژړل. نن موږ ځان ته کورونه جوړوو او دا زموږ په فکر کې نشته چې یو ورځ به د دې کورونو نه موږ جدا کیږو. په دنیا کې مو ځان لپاره کور جوړ که چې آیا آخرت لپاره هم تا ځان ته کور جوړ که او که نه. نو ځکه فرمایي والله لولا الموت لکنت بک مسرورا. قسم په الله که مرګ نه وای نو زه به په تا باندې ډېر زیات خوشحاله وای، او که د قبرونو تنګوالي ته تلل نه وای نو په دنیا سره به زموږ سترګې یخې شوې وای. نو هغه څوک چې مرګ د هغه په زړه کې وي او د قبر تنګوالی د هغه په سترګو کې وي، هیڅکله به هغه په دنیا باندې خوشحاله نشي. نو په دې باندې متیقن اوسه چې یو ورځ به د دنیا د نعمتونو نه جدا کیږي. نو مرګ د خپل په سترګو کې یاد ساته. لکن بله بده مرغه چې نن په ټولنه کې د دې پر ځای چې خلک آخرت ته په دنیا باندې ترجیح ورکړي، خو لکن دلته خلکو دنیا ته په آخرت باندې ترجیح ورکړي. لکه چې الله فرمایي: وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. نه دی دغه ژوندون د دنیا مګر عبثیات او لوبې چې زر تیریږي او پایښت نه لري، او د آخرت ژوند خامخا باقي او همیش دی. کاشکې دا خلک په دې باندې پوهېدلی. الله بیا فرمایي: بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا. بلکې تاسې غوره کوئ د دنیا ژوند په آخرت باندې، او حال دا چې آخرت غوره او همیشه پاتې کیدونکی دی. د دنیا محبت، د اولاد محبت موږ د آخرت نه غافله کړي یو. الله په بل ځای کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. مؤمنانو، ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه دې تاسې د الله له ذکر او عبادت څخه غافله نه کړي. او که څوک داسې وکړي چې د اولاد محبت او د دنیا او مال محبت دوی د الله د ذکر نه غافل کړي، نو دوی په دنیا کې هم ذلیل وي، په آخرت کې هم ذلیل وي. یو مسلمان باید د دنیا او مال په لاسته راوړلو کې دومره حرص ونه کړي چې د هغې لامله د دین کارونه د هغه څخه پاتې شي، او نه دې په میدان کې له خلکو سره سیالي وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، او په خپل دې حدیث کې د خپل امت له داسې سیالیو او مسابقو څخه ویرولی. هغه فرمایي: فوالله ما لفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت على من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتهلکم کما اهلکتهم. رسول الله فرمایي: قسم په الله چې زه په تاسې باندې د فقر او لږې ویره نه لرم، خو زه پر تاسې له دې ویرېږم چې د دنیا داسې پراخي به در باندې راشي، د دنیا داسې وسعت به په تاسې باندې راشي لکه چې په پخوانیو خلکو راغلی و. بیا به تاسې د هغوی په څېر د دنیا په کارونو کې یو له بل سره سیالي کوئ،
او یو له بل سره به مخکېوالی کوئ نو تاسې به هم داسې تباه کړي لکه څنګه چې پخواني خلک یې تباه کړي ول. نن هر یو بل سره په دنیا کې سیالۍ شروع کړي دي. که هغه یو منظم کور جوړ کړي دا دوه، که هغه درې جوړ کړي دا څلور. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. د دنیا له محبت څخه ژغورنه په زهد سره کیږي. له دنیا څخه په بېرغبتي باندې کیږي. چې تقوا وکړي، دنیا نه بېرغبته شي، الله به د دنیا محبت څخه تا ژغوري. په مال کې زهد دا دی چې بنده له حرامو څخه ځان وساتي او د حلالو په لاسته راوړلو سره شکر ادا کړي. ریاست او چوکۍ سره محبت ونه لري او نه په خلکو باندې ځان اوچت وګڼي. د دنیا په ژوند کې له اوږدو هیلو او امیدونو څخه ډډه وکړي او په دنیا باندې آخرت ته ترجیح ورکړي. همداراز مسلمان باید دنیا ته په زړه کې ځای ورنه کړي او نه بر باندې اعتماد وکړي، بلکې اعتماد او بروسه پر الله تعالی باندې وي. ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنه فرمایي: لیس الزهادة فی الدین بتحریم الحلال ولا اضاعة المال، انما الزهادة فی الدنیا ان تکون بما فی ید الله اوثق مما فی یدیک. د اسلام په دین کې زهد دا نه دی چې حلال فیس حرام کړي او یا مال دې ضایع کړي، بلکې له دنیا څخه بېرغبتي او زهد دا دی چې له تا سره څه دي له هغې څخه زیات پر هغه څه باندې اعتماد ولري چې الله تعالی سره دي. تا سره چې کوم څیزونه دي په دې باندې دومره اعتماد مه کوه، بلکې هغه څه چې د الله سره دي په هغه باندې اعتماد زیات کړه. نو وروسته د دې به بیا ستا تیاری د مرګ لپاره کیږي. او که دنیا محبت ستا په زړونو کې پروت وي، بیا هېڅکله ته مرګ لپاره تیار نه یې. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو ومن شي. مرګی به دې کړي خاورې ته نازک نازک هډونه، په حسن منازېږه غرور به دې نسکو شي، تل به نه وي دا وختونه، په حسن منازېږه. دستا په شانې ډېر خاورو ته تللي دي نادانه، آخر ګوره بېلتون دی. په حسن په دولت ولې نازېږي مسلمانه، آخر ګوره بېلتون دی. حبیب د پاک الله مخې لاړو له دنیا نه، دا څو ورځې ژوندون دی. په حسن په دولت ولې نازېږي مسلمانه، آخر ګوره بېلتون دی. امیر وي که فقیر وي دا غلار د هر انسان دی، په دې لاره بدرومي. که فکر ځان ته وکړه چې کمزور که پهلوان دی، په دې لاره بدرومي. عمل د لارې مل د ښه عمل وکړه انسانه، آخر ګوره بېلتون دی. په حسن په دولت ولې نازېږي مسلمانه، آخر ګوره بېلتون دی. حبیب د پاک الله مخې لاړو له دنیا نه، دا څو ورځې ژوندون دی. په حسن په دولت ولې نازېږي مسلمانه، آخر ګوره بېلتون دی. په ما مزارت کلي کې اوسېږم په دې خیاله، چې پاتې دا جهان دی. د زړه نه یم درویش په ورځ اخلم په دې حاله، چې پاتې دا جهان دی. حاصل کړه نصیحت د روح نیاز له دې بیانه، آخر ګوره بېلتون دی. په حسن په دولت ولې نازېږي مسلمانه، آخر ګوره بېلتون دی.
حبیب د پاک الله ماخر لاړو له دنیا نه دا سورز ژوندون دی په حسن په دولت ولې نازېږي مسلمانه آخر ګوره بېلتون دی په حسن په دولت